کاکا جانه ته دلته څنګه راغلی؟ څه تکلیف لري؟ زه خو داسې راغلی یم چې مزدوري کوو، هغه مو څوک نه غواړي. ښه شی وینو نو د سترګو مې پردې دي. ښه نو له موږ سره دا همکاري وشي، یو شی هم نه وي نو بچیان مې واړه دي. ښه تا سترګې باندې پرده راغلی ده که نه؟ پرده د سر شی بولي. ښه اوس عملیات ته ضرورت لري. اوس عملیات نو ته ولې لار نه وینې؟ مثلا چې مزدوري کوي هلته شیان نه ګوري؟ هغه د بیخي داسې راته وښي یو شی هغه بل راواخلم پیمایي پایم. ښه پیمایي پای. نو ولې په شخصي چې کې عملیات نه کوي؟ اوس نه لرم چې اوس هم لرلی، خو اوس په شخصي ځای ته تللي وو. دغه دیایل مزدوري کوو هغه هم اوس نه وینو. ښه نو چې اوس هم لرلی اتې خو بیا هیڅ شی هم نو اوس راغلي دي. خدای په هیله تاسو په هیله چې موږ سره همکاري وکړو. کاکا جانه نو اوس خو تاسې وینئ که نه هغه پخوا د تاسې دید اوس کاملا ښه سوی، عملیات دې بریالی سوی دی؟ زموږ بیخي لار مې نه لیدله چې مزدوري به مې کوله، چا به بوتلمه اتې به چې هغه خښت او تیږه مې نه سره پېژندل. امور تاسې ته ډېر خوشحاله یو، ډېر دوایي په لمانځه کې درته کوو، وینې غاړې هم دې بند دي. که داسې کوم وخت خامخا د سړي یاد نه وي راغلی، په دا 5 وخته لمانځه کې موږ تاسې ته دوایي کوو، موږ سره غټ کومک وکړو. اوس دومره د ما اپریشن کامیابه ده چې اوس دا ټول بازار وینمه، شی وینمه، یعنې بیخي مې په سترګو تیاره ده لکه په ځواني کې چې ومه. دومره فرق یې راکړی دی. الله دې تاسې کامیابه کړي. موږ په لمانځه کې دوایي درته کوو، او الله دې تاسې کامیابه کړي. خدای دې تاسې دومره کامیابه کړي چې د نورو مسلمانانو سره هم دغسې مرسته وکړو. یا ما وړکی عیل وو، کنکري زمن مې دي، هېڅ شی مې نه لیدل، مزدوري مې کوله. اتې خو د افغانستان خلک دي، هغوی به ویلې تیږه راواخلم، ما به بل شی راخیستی وو. نو هېڅ شی مې نه لیدل. اوس هر شی الحمدلله وینم. خدای دې تاسې سره ډېر ښه وکړي، الله خو مو کامیابه کړه. خدای دې ډېر ښه سره وکړي. نو ما خیر بنسټ سره د خدای ښه وکړي چې د غریبانو غږ اوري، موږ سره ډېر کومک وکړو، او انشاءالله زموږ تر ډېر غریب وو، نو اوس یې تاوان نه لرلو، او حماس غیر بنسټ د موږ غږ واورېدو، او الله دې کامیاب لري، د غریبانو غږ اوري، تل یې اوري. نو خدای دې د سره ښه وکړي، ځکه چې ما تر ډېر معیوب وو، نه یې وس لار نه یې توان لرو، خو حماس غیر بنسټ والو ډېر کومک همدردي وکړه.